بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ او د صحت په کلایي کې به وئ. زموږ او تاسې د نن ورځې درس چې دی د کومکي تورلو جملې څخه یو مهم توری یې وایو، ځکه چې یې ډېر استعمال لري او زیاتره کسان د یې په استعمال کې یو څه مشکل لري. موږ او تاسې نن راځو د یې ډولونه وایو. لومړی یې چې ده نرمه یې ده. موږ او تاسې خو پوهېږو ټول چې یې په 5 ډوله ده، خو موږ او تاسې نن د 5 ټول ډولونه د جملو سره د استعمال سره وایو. لومړی راځو نرمه یې، دې ته بټکو یې هم وایي چې دا هغه یې ده چې د مخه توری یې زوار ولري او نرمه ولوستل شي. دا زیاتره په نارینهو نومونو کې راځي. که موږ او تاسې دلته ځیر شو، نرمه یې چې ده دا د یې نه مخه توری چې دی دا زوار لري. دلته موږ او تاسې سړی لیکلی دی. دا سړی چې موږ او تاسې کله د مشخصتیا په خاطر لیکو، په دې ځای کې د زوار پر ځای موږ او تاسې الف ولیکو. دا د هغې مشخصتیا ده په دې ډول چې سړی موږ او تاسې داسې ولیکو. سړی دا زوار چې دی دا د دې مشخصتیا کوي، د دې څرګندونه کوي چې دلته زوار موجود دی. که موږ او تاسې دا الف ما ستاسو د اسانتیا په خاطر په دې ډول ورکړه چې دلته زوار موجود دی. په ځینو ځایونو کې موږ او تاسې د الف په ډول د زوار لیکو. داسې دویم راځو کلی، لرګی، همداسې دا ټول چې دي دا یو زوار لري. دلته موږ او تاسې الف په خپله لیکلی دی، خو د ځینو کلمو کې ځینو جملو کې چې دي دې ځای کې زوار لري. دغه دی. او بل دویم راځو څرګنده یې. دا هغه یې ده چې د مخه توری یې اوږد زیر ولري، یو. او د نرم یې مغیره شکل د جمع خلط لپاره هم راځي، دا یې 2. او نو د نسبتي نومونو لپاره هم استعمالیږي، دا یې 3. او په ځینو صفتونو کې هم راځي، دا یې 4. 4 ډوله شرطونه موږ او تاسې ورته ذکر کړل. دا د کلمې په منځ او پای کې استعمالیږي. موږ او تاسې راځو د لومړنی راځو اوږد زیر لري. اوږد زیر رښتیا ده چې اوږد زیر لري. دلته موږ او تاسې لیکلي دي سړي. سړی مو لیکلی دي، خو دا ړی چې دا د اوږد زیر لري، کش کېږي ړي، سړي. او بل دویم چې دی د نرمې یې مغیره شکل د جمع. نرمې یې مغیره شکل څه معنا؟ موږ او تاسې سړی لیکلی سړی. که موږ او تاسې دا سړي مغیره شکل لیکو ډېروو یې، سړي باید ولیکو، سړي. موږ او تاسې لیکلی و سړی. موږ او تاسې که چېرته دغه مغیره شکل تړو، سړي، سړي. او همداسې منګی او منګي، ښکلی او ښکلي، دا د دې لپاره استعمالیږي. او بل موږ او تاسې ولیدو چې د نسبتي نومونو لپاره هم استعمالیږي. موږ او تاسې که چېرته نسبتي نومونو ته ځیر شو، نسبتي نومونه هغه نومونه چې یو چا ته یې د هغې نسبت ورکړل شوی. لکه زه لیکم کلی، کلی لیکم. او که چېرته موږ او تاسې د دې نسبتي نوم جوړوو، موږ او تاسې باید ولیکو کلیوالي، کلیوالي. یعنې په کلي کې خو یو څوک موجود دی چې د هغې سره موږ او تاسې ګاونډیتوب او ارتباط ساتو، هغې ته کلیوالي ویل کېږي. او د کلمې په منځ او پای کې زیاتره راځي. موږ او تاسې لیکلي دي دغه هم کلیوالي، دا یې هم ده او دا یې هم ده. او بل راځو اوږده یې. د دې یې د مخه توری اوږد زیر لري، زیاتره د ښځینه نومونو په پای کې راځي. اوږد زیر په دې ډول، اوږد زیر خو همدې هم لرلو، خو دلته موږ او تاسې دې ته یو څه شرطونه ذکر کړل، مغیره حالت، یو بل. اوس راځو د اوږدې لپاره. موږ او تاسې لکه په اوږدې کې زه لیکمه، موږ او تاسې ویلي دي چې زیاتره د ښځینه نومونو لپاره راځي. ښځې، ښځې. د ځې چې کله اوږد زیر یې ولرو او لاندې کش وه، اوږده یې پیدا کړه. راځمه شیدې، دا ډول ویل کېږي، شیدې، دې. دا دال اوږد زیر لري، دا داسې زیر نه لري چې موږ او تاسې داسې څنګه ولیکو، دا باید داسې زیر ولري. او بل لیکو ګرانې. او بل راځو د کلمې. کلمې هم موږ او تاسې د دې په ډول لیکو. دا اوږده یې وه. بل موږ او تاسې راځو څلورم ډول ته لکیداره یې. دا زیاتره د ښځینه نومونو په پای کې راځي او د نسبتي نومونو د جمع کولو لپاره هم راځي. موږ او تاسې دلته لیکو، لیکلي مو دي هیلۍ، جینۍ، ملالۍ، کوچۍ. دا ټول نومونه چې دي دا ښځینه نومونه دي، ښځینه نومونه دي.
او که موږ او تاسې د دې څخه نسبتي نومونه جوړوو نو نسبتي نومونه څه ډول د دې څخه موږ او تاسو جوړولی شو. یعنې موږ او تاسو خو دلته وویل چې دا د ښځینهو نومونو لپاره استعمالیږي، خو که چېرته موږ او تاسو د دې څخه نسبتي نومونه جوړوو یعنې د نسبتي نومونو د جمع کولو لپاره هم راځي. دا موږ او تاسو که ولیکو کوچی. کوچی یو نسبتي نوم دی چې د کوچیانو نسبت دې ته ورکړل شوی دی، یعنې نسبت یې د کوچیانو اخیستی دی دا نوم. او بل چې دی د جمع نوم نسبتي هم دی. که چېرته موږ او تاسو ځیر شو دا هم یوازې ښځینه نوم دی او هم نسبتي نوم دی. جنۍ خو یوې جنۍ ته ویل کېږي. که چېرته موږ او تاسې یو له څه څخه پوښتنه وکړو چې دغه کتار دلته د چی روان و، که موږ او تاسو وایو چې دا د جنۍ کتار و، ځکه یوه جنۍ موږ او تاسو نه وښو، دا په جمع حالت کې مو د جنۍ نسبت وکړ هغې ته، یعنې جمع حالت مو جنۍ ته نسبت کړ، د دې لپاره هم استعمالیږي. او بله امریه یې ده، دا یې د لکیدار یې په شان ویل کېږي، رښتیا ده، خو د جمع امر لپاره راځي. موږ او تاسې خو که ځیر شو دغه ډېره اسانه ده. دا ټول امرونه چې موږ او تاسې کوو چې د لکیدار یې شکل غوره کوي خو د جمع حالت دپاره راځي. تر ټولو مهم شرط یې جمع حالت دی. راځئ، وخورئ، ما خورئ، کینئ، که داسې نه شو راځه، وخوره، ما خوره، کینه، دا خو یوازې په هې کې راځي. او که چېرته موږ او تاسې جمع امر کوو، راځئ، وخورئ، ما خورئ، کینئ، لاړ شئ، جګ شئ، دا ټول چې دي دا په دې کې راځي. او بل موږ او تاسې راځو اخرنی توری چې وایو هغه هې ده. هې په دوه ډوله ده. او لومړی راځو څرګنده هې ده. هغه هې ده چې د مخه توری زوار ولري، دا د کلمې په پای کې راځي، لکه پیاله. داسې ویل کېږي، داسې نه ویل کېږي پیاله. پیاله نه ویل کېږي، نه پیاله ویل کېږي، نه تله ویل کېږي، نه مڼه او نه مالټه. دا باید موږ او تاسې څنګه ووایو؟ پیاله زوار لري، ځکه موږ او تاسو دلته په شرط کې لیکلی دی چې دا د مخه توری باید زوار ولري. دلته موږ او تاسو لیکلی دی پیاله. دا داسې وویل شي، دا باید داسې وویل شي، پیاله. دا الف ما په دې خاطر د څرګندتیا لپاره ورکړ چې دلته زوار لري. دا الف نه دی دوستانو، دا د الف په ډول موږ او تاسو په کلمه کې ځکه لیکو د څرګندتیا په خاطر چې دا زوار د الف شکل غوره کوي. که زوار موږ او تاسو وایو لکه الف چې وایي، په همدې ډول ویل کېږي. پیاله باید موږ او تاسو داسې ولیکو، پیاله. دا داسې وویل شي. او بل راځو پیغله، تله، مڼه، مالټه. او دویمه هې چې ده کوچنۍ هې ده، دا هغه هې ده چې د مخه توری یې زوارکی ولري. یوازې کوچنی زوارکی لري. موږ او تاسې اوس همدغې ته راځو. کوچنی زوارکی چې کله لري لیکو زړه، زړه لیکو، زړه، اوړه، ویده، لیده، تله، کاته. موږ او تاسې په بله کې لیکلی وو تله. اوس دا تله ویل کېږي، تله. که موږ او تاسې دا تله ووایو نو دا هې ورڅخه دا ده. که چېرته دا ووایو او دا یو شان لیکلی دي، موږ او تاسې خو یې ګورو، خو یو چې دی تله ده، دا باید موږ او تاسې ورته ځیر شو تله. او بل چې دو تله دو، تله. که موږ او تاسې ووایو چې دې څه کار کوو، دا کاس په همدې لار تله. او بل چې دی واښه. دا د نن ورځې درس و. هیله ده چې تاسو ورڅخه ډېر څه زده کړي وي.